افغانستان ولسونه ښځې نر واړه او زاړه ضرورت لري او سخت تږي دي او د صلح دروازه چې اوس خلاصه سوې ده خدای تعالی به صلح راولي په کومک د موږ او د تاسې خصوصا رسنۍ ډېرې مهمې دي چې له منفعګرایي نه پوره ډډه وکړي کوشش وکړي صلح بدرګه کړي او د صلح تایید وکړي تر څو پورې د موږ او د تاسې ګران وطن ته خدای تعالی صلح راولي حرکت انقلابی اسلامی افغانستان سوله غواړي ځکه یې غواړي چې ولس سوله غواړي دا د هر چا حق دی چې په سوله کې ژوند وکړي له دې کبله موږ د سولې په پوره توګه ملاتړ کوو حمایت ترې کوو او تل به د صلح شاته ولاړ د خلیلزاد هلې و ځلې ستایو او د قدر وړ یې بولو او د قدر وړ دي یو ښه منځګړی ده یو ښه نماینده ده چې هم یو خوا د امریکایانو خوا ده چې د تایید وړ ده بلې د موږ ده چې د موږ د وطن سړی ده نو موږ ته هم د تایید وړ ده نو هلې و ځلې یې ستایو او په دې بابت د امریکایانو چې صلح ته غاړه کېښودله هم قدرداني کوو او له خدای تعالی نه غواړو چې خدای تعالی یې په زړه کې روب ور واچي او دغه صلح تر پایه پورې موږ سره په وړاندې بوځي تر څو پورې موږ او تاسې د صلح چښتنان شو دوم هیڅوک دې د صلح په وړاندې باندې خنډ نه جوړېږي او چاته به اجازه هم ورنه کړو چې د صلح په مقابل کې خنډ جوړ شي په ولسمشریزو ټاکنو باندې صلح ته ترجیح ورکوو ولسمشریزې ټاکنې د افغانستان مشکل نشي حل کولی سوله ده چې د افغانستان مشکل حل کوي او ټول مشکلات حل کوي خصوصا دغسې ټول ټاکنې دغسې انتخابات لکه څو ورځې مخکې چې موږ او تاسې ولیده 4 میاشتې کېږي پایلې یې نه معلومېږي دا څه ټول ټاکنې دي څوک په باندې اعتماد لري څوک په دې باندې عقیده لري چې دغه ټول ټاکنې د موږ مشکل حل کوي هېڅکله یې نشي حل کولی یوازنۍ صلح ده که خدای تعالی یې د موږ وطن ته راولي د موږ د افغانستان مشکلات سوله حل کوي د موږ په وطن کې امن صلح راولي د موږ په وطن کې استخراج د معادنو په سوله باندې راځي د موږ په وطن کې بندونه نور پروژې چې رغول کېږي د صلح په چوکاټ کې رغول کېږي که صلح نه وي تل به موږ او تاسې وږي ګرځو مزدوري به نه راته پیدا کېږي ماموریت به نه راته پیدا کېږي ځوان تعلیم یافته نسل به هم کراچیو شاته ولاړ وي او رومي بانجان به خرڅوي او بیا به تښتي د دنیا په سمندرونو کې به غرقېږي یو څو محدود خلک به د سیمټي دیوالو شاته په پردیو ډالرو مست وي خېټې به مړې وي هغو ته که صلح وي که نه وي څه معنا لري صلح د موږ د تاسې د موږ د ولسونو دپاره د موږ د ځوانانو دپاره د موږ د ښځو دپاره د موږ د لورانو دپاره صلح اشد ضرورت صلح ده چې د موږ د تاسې مشکلات حل کولی شي صلح به غواړو ټول ولس یې غواړي ټول ملت یې غواړي او انشاءالله العزیز صلح به راځي
تاسو ته اطمینان در کوم خبرې ډېرې وړاندې تللې دي او نورې به ځي شپږم پړاو خبرې چې شروع کېږي نو ډېر جزیاتو ډېر وضاحتونه به راوځي له طالبانو نه په کلکه باندې غواړو د افغانستان ټول علما د افغانستان ټول ولسونه حرکت انقلاب اسلامي افغانستان دا موږ ټول له طالبانو نه په کلکه باندې غواړو چې د صلح په مذاکراتو کې نرمښت وکړي تر څو پورې د صلح مذاکرات له خنډ سره مخامخ نشي او له ځان نه یې هم جلوګیري وشي په عین حال کې له طالبانو نه په کلکه باندې غوښتنه کوو چې په دغه مقطع زماني کې چې مذاکرات روان دي له داسې حملاتو نه دې ډډه وکړي چې په هغه کې ولسي خلک وژل کېږي او زخمی کېږي یا له بینه ځي د طالبانو نه په کلکه باندې غواړو چې له دغسې دسته جمعي عملیاتو نه ډډه وکړي په انفجارونو او انتحارونو کې ډېر تلفات وي ولسي وګړیو ته له طالبانو نه غوښتنه ده په کلکه چې له دغو حملاتو نه ډډه وکړي بله خبره دا د طالبانو نه غواړو چې مذاکرات شروع دي خبرې روانې دي د افغانستان مظلوم ولس وربند ته سترګې نیولې دي له دوی نه خواهش دا ده چې هر څومره زر کېدلی شي وربند ته عمیقه توجه وکړي تر څو پورې دې ملک کې خدای تعالی یو امن راولي وربند وشي د موږ ولسونه د آرامې ساه وباسي پنځمه خبره دولت ته راجع ده دولت بې ځایه هڅې نه کوي چې د سولې مخه ونیسي د سولې په مقابل کې د دروغجن تبلیغات نه کوي دې نه دې ډډه وکړي شپږم پرون چې امریکایانو د شپې عملیات کول د خلکو کورونو ته ورتلل ودونه یې بمبارول هدیرې یې بمبارولې او په مختلفو ځایو کې ړانده عملیات کول حتی د بمونو مورې پاچین کې استعمال کړه خو دولت مردان پټ خوله پاتې وو حتی غوږونه یې منګرول اوس چې امریکایان دې ته آماده سوي صلح کوي طالبان دې ته آماده سوي دي صلح کوي ولس صلح کوي د افغانستان سیاسي مشران چې همدغه نظام یې جوړ کړی ده او په دغه نظام کې پرون وزیر و بله ورځ وزیر دفاع و بله ورځ څه شي و بله ورځ څه شي و همدغه خلک ټول حتی تر پخواني ولسمشر حامد کرزي پورې دا ټول اوس صلح ته آماده دي تاسې ولیده دا ټول په یوه پوره اجماع باندې آماده دي صلح ته لاړه او صلح کوي خو متاسفانه چې دولت مردان په مقابل کې چیغې و نارې وایي ای یو هوی اچولی نو موږ وایو چې او وروره او رئیس صاحبه هغه د اچین په بم باندې خو به دې یو غږ کړی و وروره هغه په هدیره باندې چې بمبار وکړه په جلال آباد کې هغه باندې دې یو غږ کړی و
هغه واده باندې چې بمونه واچول په هغه به دې یو غږ کړی و هلته د خوله پټه نیولې وه له امریکایانو سره دې په پټه سترګو باندې تړون لاسلیک کاوه اوس چې هغه د صلحې غږ کوي ته مخالفت کې ولاړي نو مخالفت مه کوه د صلحې په مقابل کې مه درېږه حتی تر دې پورې چې خپل استازی لیږي امریکې ته تر څو د امریکې لوړ رتبه چارواکي په دې باندې پوه کړي چې دغه صلح د تاسې په ګټه نه ده دغه صلح استازی د تاسې چې ده خلیلزاد دا د تاسې په ګټه نه ده او دغه اجماع ملي چې د کرزي په مسیرۍ کې رامنځته شوې ده دا د تاسې مخالف ده دا د تاسې دښمن ده د څه دپاره د دې دپاره چې خپله چوکۍ وساتي ملت که ټول مړي مړ دي سي نو له داسې کولو نه په کلکه باندې دولت نه غواړو ډډه دې وکړي په کلکه غواړو دولت دې د صلحې مخالفت نه کوي بیا وایو جناب ولسمشر صاحبه تلیفونونه بند کړئ جناب ولسمشر صاحبه په ولس باندې د زړه وسوځوه نور له بې ځایه ولسي وژنو څخه لاس واخله هره ورځ 2 تر 300 بېګناه مسلمانان د خپلې چوکۍ مه قرباني کوه د صلح مذاکرات شروع دي تا جنگ ته زور ورکړی د کومو قوانینو له مخې نه ته خلک راباسې له کوره او د دروازې په مخ کې ولې حتی د جنگ په میدان کې که ته یو جنګي څوک ونیسې حق د دې نه لري چې مړی کې حتی زخمی گیر کې حق نه لري چې مړی کې رایه وړه تداوی یې که محکمې ته وسپاره تر څو محاکمه سي ته چې په محاکمه نه یې بند د بشر په حقوقو باندې نه یې بند قانون اساسي باندې نه یې بند نو ته ووایه تا چېرته قرباني ورکړې د غیر له دروغو بل کار دې نسته وایي موږ د سر په بدله قرباني ورکوو چېرې د سر په